سیاسی مشرون او ځوانون چې څومره هر غلای خلق تای یاد بهار نا والمنر غلی دی شیخان صاحب دی ډاکټر مشتاق یوسف زئی صاحب دی یا نور چې څومره دی ټول ته د زړه د تعالی سلام کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ محترم دولتو میر ظاهره خبره دو دیوانه د تاجرونه ها شکریا ضرور ادا کوي چې دای خپل روزګار باندې خپل رزق باندې سمجھوتا وکړه چې هغه د نوي خود وړو امن دا وی دیغه د پوره نن خپل هر څه بند کړی دي او دولت درنکشه په پرلط شه یو دوی تابع کړی دی محترم د ټول پښتون قوم حالات خراب دي تازه میرا په پښتون وطن سره سره ګرځېدلی بلکې دا وې سندېږي دوی ته میر د باجوړ نه راغلی د ټول پښتون قوم حالات خراب دي په یو طرف پښتون تر دې حد پورې دا ریاست غلام ستل منصوباتو نظام یې جوړ دی چې په خپل تاریخي خوب را باندې چې نسل در نسل په پندېږي چې د پلارینه نیکونه قبرینه دی پکشه چې وخت یې په سر تر کړل یو روایت او یو زبایدو محترم په اغه تاریخی وطن شه د خپل نیکونه په وطن شه په خپل پلورنی وطن شه دای تر دې حد غلام سوتل کوشش کوي چې د خپل غور د خپل کلی د حالات متعلق یو رښتیا جمله وهنه یای په یو طرف تر دې حد پرې دای پښتون قوم غلام سوتل غړي دا په دې کمپینا کې په دغه جیټ کیوکشه یادا چې څومره هغه خلق تای چې دغه خوره پیسې لکوي اوس پنجری د موه تو په خورا د یو اینچ منځکه هنشته یو اینچ موه تو منځکه دی دولتا د پښتونخوا وطن مالکون زوتای پیسې د بل پلوس کې دي نو محترمه دا د غلامی په دانه پورته څه شی وي نن د زوی تا کیسارو غلیدو کاروبار خود تو په وینه باندې دای نه ځنه کروریږي مخشه کړای د ویسې کی د تو په وسایل باندې روزګار کوي اواړې وړې ټکی چې دی په دای کوي والله د غرینه لارګي څه دی په دا باندې ها کاروبار ته خیال دی وسته ژوندۍ وجودینه یوسی وسته په ژوندۍ وجود باندې کاروبار نه په ژوندۍ وجود پسې د څټا چې دغه خوند یې مانګي کیمه یش کې تو یږي په آب د کاروبار کوي نن دای په آب باندې روزګار کوي دونه د خوبره نقله یو سا ورکشا تاریخی ورک بیا آغا رہا کو بیا جمشیدی ورک یو سلسلہ دو محترم قدرتا یو توی 15 جون 2022 تا پا دا بار گراؤنڈ سے پی ٹی ایم دے ټول پښتون قوم دے پورا جلسہ وکڑلا پا اغی جلسے پمفلٹ علیکل لیا بیانینا نن رو وقلستائی مذاکرات کسی لیا آم نوے پا اغ دوی شمیرہ دخ قوم دخ پښتون تصول وکو چې په تو باندې د نوي کاروبار منصوبه جوړه شوې دو تر چکشا دا معاهده شریکی یو چې معاهده خو موته شوله خو د معاهده په نوم باندې وو تو تا وسلوال ګروپینا څوک د طالب په نوم وي څوک د داعش په نوم وي څوک د ګوټ په نوم وي څوک د بیٹ په نوم وي دا دولت درته روالي د پاکستان چې دولت یو ډاکټر والی خو ډاکټر نه دا مقصد چې خلکو علاج کی یستوس چروالی ټیچر خدا مطلب چې چاته سبق ورزده کوي خو یو ټیپک ځان چروالی خو څه مطلب
خو چې څه هنر یې وي هغه چار تاسې په سرې سترګې لیدل دا هر شی چې دا خلق دا سیسټم دی روان کړی دی نو په هغه دوی شی ډېرې پښتانې دا کیسه وکړه چې دا په کومه کیسه لګیا شوي دي ضرورت نشته دغه خبرې چې دغ دی کو خو میږ لیدل ولې چې په ډیورنډ لاین باندې چې دله طرف ته څومره حق کلی آبود دي په دغه کلی کې د میږ په ټول نه مثبت تنظیم دی او میږ هر ارز د هغه نه حال اول وخلی چې څه حرکات او سکنات لګیا دي د جی ایچ کو دغه خوره د پر پالیسي د هغه دوی د حرکتینه نه میشته اندازه لګیدله نو دغه کاروبار دا د څه د پورا کو هغه درته وشي دغه ملک جرنلونه ویز بیا سام کاروبار تلو سچولای دی هغه داسې دی چې امریکا او چین په سیپیک نه سره جوړیږي چین سیپیک جوړول غوړي د امریکا په دامن تابه خړه د چنه دی جوړوي چې درته حالات خراب وي چې بدامنی وي بیا چینیون دولت انویسټمنٹ نشي کړای دولت کاروبار نشي کړای لہذا دولت د پاکستان د جرنلونه بیا شاور وړا شواده توشای چاغه څرنګي وسلوال تنظیمینه او سیټ کی چین ته ویایي چې تو سیپیک ته خطرات او ریپای روکا چې درته مړی کو امریکا ته ویایي چې ډالر روکا چې درته جوړی کو یو مړاوي دوه جوړوي دغه کاروبار پسې جوړوي او بیا چې کله جنگ جوړ شي د امن په نوم باندې په دغه پوره دوی هدر تانوسوي کور د هنسي چې چیرې کښلای کور ویني دی چې د اموشو بدامنی دوزخو امن روواله چې چیرې غار ویني چې چیرې ځنګال ویني چې چیرې وسایل ویني چې چیرې هسپتال ویني چې چیرې سکول ویني دا هر شي باندې دته قبضه جایزه شي دا څلور پنځه ټیپک چې کیم چک دي دغه ډېر غټ کاروبار دته سیټ کړی دی نو محترم بیا جواز جوړ کی چې زه خو اپریشن کوو چې زه اپریشن کوو تیر اپریشن نقشه هده خلک کورینا لیټ کړی وي دوه چا خبره کړله چې تیرې کمباله لکه چې ورزاړې شوه نه وي دوه لکه چې تیر یې کورینا لیټ کړل ملک یې چې کمزوري شوی دی ریپې کمې شوی دی بیا د چې کومه مزدوري کړې دی هغه وو درخه پڅان کوي نو دا کاروباري نه دي اپریشنینه کیسه نه مانی خپل خلق ته خپل سره جوړ شي په کیسه میز د نور د وطن او د خلق په دغه کیسه باندې نه زوروي او محترمه کچیره تاسو نه زوردل غوړستای کتوس دخشیتا نوستای تایور چې بیا د لکه پسپین چې استزون وشتل بیا یې دهشتګرد ورته ویل آیا دا حالت ته تاسو تایور یا چې کوم مخشوي دغه وطن بربودي تبویي هغه وړکی وړکی هغه شذینا هغه سپینځری آپ وینې چې لت لت کپڑے او پګړې هغه ټوپې هغه د دې وطن عزتینا ته هر شي چې تبا کېدل اته تاسو بیا تایور یستای چې نه یستای تایور بیا علاج دادای د خپل وطن نزات د خپل وطن قدر د خپل وطن امن د خپل وطن پرمختګ د خپل وطن اختیار دا صرف د یو شي سره تړلی دی اشای د توشای خو وکسا په مان څه بلا کو محترمه دنیا کې ډېر طاقت نه وي ډېر ظالمونه وي او د میرو ډېر کلاک کلاک دشمن وي لوی لوی قوتونه او د میر دشمن وي خو خدای پاک میرته د هغه مقابله د پوره یو شای یو څرو کړي دی هغه یو شای دی چې کی میوالید کدل ا دوه نتیجه درته وشایو ایو شای دی د دې وطن د قومي اتحاد د پښتون قوم اتحاد چې کیم دی په دا باندې میز د دنیا د هر طاقت مقابله کولای شي په دا باندې د میز د خپل خورنا هر فساد او هر جنگ میز وبوسلای شي په دا باندې میز د خپل قوم پرمختګ حاصلولای شي میز د خپل خوره امن حاصلولای شي میز د خپل خوره عزت حاصلولای شي توس کدا هر څه غوړي توس اتحاد تملا تړي هغه جمله
هغه عمل هغه فکر چې دولته بدګمانه پیدا کوي په قومي اتحادینه باندې شاکینه پیدا کوي ا د تو دشمن فکر دی پرېږده هغه عمل هغه فکر هغه کردار چې دولته میږ یو بل سره ورنږدې کېږي دغه فکر چې کوم دی دا قومي اتحاد جوړوي یوه خبره کوو ټول پښتون قوم ته کوو ولسي پاڅونونه لګیا دي په هر علاقه کښې لګیا دي په هر ځای کښې لګیا دي میږوي د ټولو سره خو البته یوه کیسه یوده لرئ دا مسله د یوې علاقې نه دو دا مسله د یوې قبیلې نه دو دا مسله د یوه کلي نه دو دا د ټول پښتون قوم دو میږ دوسو باحثیت پښتون قوم د دغه پالیسۍ او د دغه تورې پلو خلاف راووځي محترمې خو د پښتون قوم د یو مثبت اتحاد د پوره بنیادینه څخه جوړیږي دا ولسي پاڅونونه چې کله په اونک شه دی کله په جاني خیل شه دی کله په سوات شه دی کله په باجوړ شه دی کله په چمن شه دی دا ولسي پاڅونونه چې کوم دي دا د پښتون قوم د یوه مثبت اتحاد د یوه لوی اتحاد د یوه تاریخي اتحاد طرف ته څه قدمونه روان شوي دي نو انشاءالله توس یقین وکړئ توس حوصله ولرئ توس جرأت وکړئ چې قوم پښتون قوم یوه لویه مقابله ته یوه لوی میدان ته یوه لوی سنګر ته په تیوري لګیا دی راوځي او هغه تاریخ هغه تاریخ چې د میږ نیکونه تر دهلي پورې په ده جوړ کړی و او توس ووینئ چې بیا په دا خوره باندې د پښتون قوم جنډې استقلال دا چک ویلوړوي او د دغه خورې د هر غدار سترګې ټیټې وي او د کور نه نشي وتلی او د دغې خورې د هر دشمن په دا خوره باندې تش هډوکي پوټې وي وجود یې ختم شوی وي نو تر هغې پورې و دا قومي اتحاد غواړي دا د ټول پښتون قوم سوچ لري دا د قبیلې او علاقې په بنیادینه ولسي پاڅونونه کوي خو په زړه کښې د ټول قوم فکر لري د ټول پښتون لري د لرو برو لري په دا خوره باندې په دا خوره باندې چې چېرته پښتون نابود دی چې چېرته د پښتون وطن دی هغه رزق ته ورسوي چې په هغه باندې د پښتونه د خپل واک او خپل اختیار وي په هغه نه بعد د دغې وطن راتلونکی نسل د ده مستقبل جوات وي د ده مستقبل باندې ورڼوي وي کله نن څه شی دي دا وړکن کې وړکې رالویږي دا د چا زمن دي هر څوک ځای لیر لري توس ته پته شته مستقبل یې څه دی هېڅ پته نشته دی چې دا په کومې خودکشۍ کښې ورځي هېڅ پته نشته چې دا د کوم ډرګز او د آیس کاروبار ته څه کېږي هېڅ پته نشته دی چې دا په راتلونکي کښې په کومه مردوړه کښې ښخ وي دا راتلونکي نسل ژوند په تیارې کښې دی د میږ اتحاد د دغې قوم اتفاق قومي عزم قومي ارادې قومي شعور دا د راتلونکي نسل دا مستقبل ته یوه رڼویي ورکوي میږو میږ د پی ټي ایم پیغام دا دی چې ووټ چا ته ورکوئ ویې کړئ راتلونکی الیکشن د میږ مقصد نه دی راتلونکي نسل ته یو ښه ژوند د میږ مقصد دی راتلونکي نسل ته داسې ژوند چې دی په خپله خوره باندې د عزت او د قدر او د اختیار ژوند کوي دا مړه دی کوم ژوند ته سیخ شوي نن په اقوام متحده کښې هر کل د هر قوم خلق سره نوست وي د دنیا فیصلې کوي پښتون نشته پکښې پښتون د حسابه نه وتلی دی پښتون د لیست نه وتلی دی پښتون د نصاب نه وتلی دی روشه چې د خپل قوم وطن یو عظیم قوم او یو عظیم وطن جوړ کړي او د دنیا په سفینه کښې د خپل قوم ودروي د خپل وطن ودروي د دغې دپاره دا کوششونه چې کوم روان دي دا چې کوم दहशतगर्दी ये गुंडागर्दी ये टारगेट किलिंग ये बम धमाके ये वीको डाले ये टारगेट किलिंग او محترم اجمیل میستیم دی کسان اور دا ډېرې جامې ویس نه که ځکه چې در نه دو زه درې منه دولته و بیا تقریر نه کوي د علي لکه څرنګه چې میږ د جمشید رهایي غواړي علي وزیر د دغه خوب مشر هدای لیډر هدای اصلي بچای هدای نسلي بچای هدای د هغې دپاره د میر آغا شای اعظم وي میر د ټولو نه خواست کړي چې په دغې ټول قومي اتحاد ته چې کومې لارې راولري
په دا کښې تاسو حساب وکړئ او دا قومي اتحادونه چې جوړ شي دا د خپل شهیدونو د وینې سره وفا دو دا د سردار عارف د وینې سره وفاداري دو چې د پر ژوند غوښتل چې اتحاد وي نه جوړ شي. ډېره مننه. بیا وینو انشاءالله دولت خبرې سره کوي.